با باور کارشناسان صحی، مواد تاریخ گذشته که عامل بسیاری از بیماری ها می باشد، باشندگان شهر غزنی را نگران ساخته و آنان از نهادهای مسئول می خواهند تا در زمینه جلوگیری از فروش این گونه مواد نظارت جدی‌تری انجام دهند. ضرر از این موادهای تاریخ گذشته خیلی زیاد است. باید خود دکاندارای محترم تمام مردم در عرصه همکاری کنند که می موادها از سطح شهر جمع‌آوری شود و از بین برده شود. بعضی دکانداران دي تر تاریخ ډیر شیان دي ورسره لکه خوراکي توکي بسکوټ مثال داسې نور شیان دي. د حکومت څخه موږ دا غوښتنه ده چې په هغو باندې سروې وکړي، په هغو دکاندارانو وګرځېږي، تر تاریخ تیر شیان راونیسي او له دې څخه وسوځوي او دوی ته نصیحت وکړي. در همین حال شهرواری غزنی در یک اقدامی 5 تن مواد تاریخ گذشته را که برخی از آنها تا 2 سال از تاریخشان گذشته بود در حضور رسانه ها و کمیته تعیین شده حریق نمود. 15 شپږ ټنه تاریخ تیر شو دا مواد اوس تاسې ولیدو چې عملاً د رسنیو په مخ کې مو وسوځل. دا له چوک ترانسپورټ او بزازي کلایس هاوس نه او له شپږمې ناحیې چې د نواباد سیمه ده او توحید آباد نه کرباغ اډې نه. مسئولان ریاست شهرواری غزنی می‌افزایند که تلاش‌ها برای جلوگیری از عرضه مواد بی‌کیفیت ادامه دارد. آنان از مردم می‌خواهند تا در زمینه با این اداره همکاری لازم داشته باشند و در صورت نیاز اطلاعات را با آنان در میان بگذارند.